د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. کرنې وزارت فراه کې د میرمنو لپاره 209 خونې جوړې کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځانبسیاینې لپاره په فراه کې د شنو خونو شمیر زیات کړی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د اکبر رستمي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې سږکال په ټول هیواد کې له غډلې په فراه کې سلګونه شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي ویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فراه کې 209 شنې خونې جوړې کړې دي. دغه پروګرام د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې له لارې پلی شوی. د دغو شنو خونو له شمېر 180 لویې او 109 وړې دي. د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه د کرنې وزارت دغو پروژو په ډله کې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د کچې ټیټولو او د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودولو په برخه کې فعالیت کوي. د کلیو او بیا رغونې وزارت 1.1 میلیون خلکو ته کاري زمینه برابروي. د افغانستان د کلیو او بیا رغونې وزارت د ونیو پروګرام د پلي کېدو خبره کوي چې له لارې به یې نږدې 1.1 میلیونه وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمینه برابروي. د دغه وزارت بیان محمد رفیق جنبش نن چهارشنبه د کپ 28 ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیونه ډالرو په مالي لګښت پلی کیږي. د نایتا په نوم دغه لویه پروژه به د روان 1400 کال د سور په میاشت کې پیل شي. ښاغلی جنبش وایي چې دغه پروژې له لارې به وچکالۍ ځپلو 15,000 کسانو سره نغدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیون کسانو ته به کاري زمینه هم برابره شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو کې پلی شي چې 28 ولسوالۍ او 1314 شوراګانې به تر پوښښ لاندې نیسي. او عمران خان وایي نور باید د افغان جګړه پای ته ورسیږي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې هیله لري افغانستان ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. هغه ویلي خوښ دی چې پاکستان د افغان سولې برخه کې خپل رول ادا کړی دی او په دغه هیواد کې د جګړې ختمولو لپاره د دوی هڅو تر اوسه پورې ښه پایله ورکړې ده. عمران خان زیاته کړې افغانستان کې ناامنیو د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې سړې کړې خو په خبره یې د افغان سولې لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي او هڅه یې کړې چې نور باید د افغانستان جګړه پای ته ورسول شي. نوموړي ویلي نور په افغانستان کې د جګړې دوام نه دی پکار او په دغه هیواد کې روانه جګړه باید د خبراتو له لارې ختمه شي. عمران خان څرګنده کړې که څوم افغان دولت او امریکا فکر کوي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي خو د په وینا دوی پر طالبانو دومره نفوذ نه لري چې خپل پریکړې ور باندې ومني. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.